نن ورځ هر یو کس غواړي چې یوټیوبر جوړ شي. که چیرته تاسو د میاشتې 4 ویډیوګانې اپلوډ کړئ او په هرې ویډیو باندې 50,000 ویوز راشي، نو تاسو د سرکاري وظیفې څخه ډېرې روپۍ ګټلی شئ. دا یوټیوبران وګورئ یوازې د میاشتې 2 ویډیوګانې اپلوډ کوي، د دوی ګټه یا ارنینګ وګورئ. نن ورځ هر چا سره یوټیوب چینل شته دی، که هغه څوک پی ایم وي، بیلیونر وي، میلیونر وي، ډاکټر وي، انجینیر وي، ښوونکی وي، سټوډنټ وي، خامخا یوټیوب چینل لري. یوټیوب تاسو ته یوازې پیسې نه درکوي، بلکې تاسو ته بزنس درکوي، مشهور کوي مو. خو دا د هر چا سره نه کیږي. که چیرته تاسو هر څومره ښایسته ویډیو جوړه کړئ، ستاسو په ویډیو به ویوز نه راځي. یوازې یو لامل لري، ستاسو یوټیوب چینل صحیح طریقه جوړ نه ده. که چیرته تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او د چینل جوړولو ویډیوګانې وګورئ، نو په دې ویډیوګانو کې زیاتره فضول خبرې شوي وي. یوازې یوټیوبر خپل ویوز زیاتول غواړي. نو په دې ویډیو کې تاسو سره زه پروفیشنل یوټیوب جوړولو طریقه شیر کوم. که چیرته تاسو غواړئ یوټیوب چینل په سمه طریقه یا پروفیشنل طریقه باندې جوړ کړئ، نو دا ویډیو تاسو لپاره ده. د دې ویډیو کتلو وروسته به د یوټیوب پلار هم تاسو ویډیوګانې وایرل کېدو نه بچ نه کړي. دا ویډیو په 3 چپټرو ویشل شوی. په لومړي چپټر کې به د جیمیل آی ډي جوړولو طریقه، په دویم چپټر کې به د چینل جوړولو سره د مهم سیټینګونو وښودل شي. په دریم چپټر کې به د یوټیوب چینل برانډینګ کول، لوګو لګول، بینر لګول، ډسکرپشن لیکل. د خلکو په ذهن کې یوه پوښتنه پیدا کېږي، وایي چې یوټیوب چینل په موبایل کې جوړ کړو یا لیپټاپ کې. دواړه یو شان ده. نو ما هم دا یوټیوب چینل د موبایل څخه جوړ کړی. لیټس سټارټ. د هر څه نه مخکې راځو یوټیوب ته. په رایټ کارنر باندې کلیک اخلو، سویچ اکاونټ باندې کلیک اخلو، پلس آیکن باندې کلیک اخلو. پلس آیکن کلیک اخیستنو وروسته راځو جیمیل کریټو. دلته دوم آپشن دی لپاره ده، که چیرته تاسو کمپنۍ ولرئ نو باید په دې هغه باندې جیمیل جوړ کړئ او کنه پرسنل اکاونټ جوړ کړئ. لومړی نوم ورکړئ. دلته تاسو خپل نوم ورکولی شئ، مشکل نشته. مثال په ډول زه ورکوم خان افغان. نیکسټ باندې کلیک واخلئ. راځو دلته ستاسو برډ ډیټ انتخابو، منث، ډے اینډ ایر. دلته جنډر انتخابو، نر ښځه، فیمیل میل. له دې نه وروسته یوزر نیم ورکوو، جیمیل نیم. یو دانه زه ورکوم، ګورو چې اخلي یې که نه یې اخلي. وای نه اخیسته، ما ته خپله د جیمیل نیکسټ باندې کلیک کوو. سټرانګ پاسورډ ورکوو. دلته باید داسې پاسورډ وکړئ چې سټرانګ وي، تر څو ستاسو جیمیل یا یوټیوب چینل هیک نشي. لومړی اعداد ورکړئ، لومړی لیټر ورکړئ، وبخئ. لیټرو کې لومړی حرف په لوی توري، بیا دا نښه ورکړئ 8 قسم دی، او ورپسې اعداد ورکړئ تر څو ستاسو چینل یونیک راشي، پاسورډ یونیک ورکول شي. سکیپ باندې کلیک اخلو، نیکسټ باندې کلیک اخلو، ورپسې آی اګری باندې کلیک اخلو. ورپسې زموږ جیمیل کریټ شو. اوس راځو کریټ چینل باندې کلیک اخلو. کریټ چینل کې د پکچر پرېږدو، لومړی نوم انتخابو. دلته باید داسې یو نوم ورکړي چې برانډ نوم وي، هغه ستاسو بزنس جوړوي، هغه ستاسو برانډ جوړوي. دلته باید یونیک نوم ورکول شي، بار بار دا نوم کې تغییر مه راولئ. مثال په ډول زه نوم ورکوم پښتو پرو. ستاسو باید حداقل هینډل هم ولګوئ. دا هینډل ستاسو د یوټیوب چینل له نوم نه لاندې ښودل کېږي. زه مثال ورکوم پښتو پرو. دا یې وانخیسته، پښتو پرو 1 ورکوم. دا یې واخیسته، سیف باندې کلیک اخلم. کریټ چینل باندې کلیک اخلم. زموږ چینل کریټ شو. له دې نه وروسته راځو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم باندې کلیک اخلو. په سرچ بار کې لیکو یوټیوب سټوډیو یا youtubstudio.com. یوټیوب سټوډیو ته راځو. یوټیوب سټوډیو باندې کلیک اخلو. له دې نه وروسته کنټینیوټي سټوډیو نه وروسته هغه چینل انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ دلته چینل پرې جوړ کړئ. سیټینګ باندې کلیک اخلو. دلته USD انتخابو، چینل باندې ته راځو. چینل کې لومړی کنټري اف ریزیډنس، دلته هغه کنټري انتخابو کوم چې تاسو اوسیږئ. مثال په طور زه انتخابوم ترکي. ما ترکي انتخاب کړل. له دې نه وروسته راځو کیورډز لیکو. داسې کیورډز باید تاسو ولیکئ کوم چې ستاسو چینل
پر مخ بیایي. دا کیورډز باید ستاسو د چینل مطابق وي. مثال په ډول زما چینل د ایجوکیشن ریلیټډ ده، زه دا لومړی خپل چینل نوم لیکم یو دوه ځلې، بیا پکې هغه څه چې زه په دې چینل کې تدریس کوم هغه څه لیکم، مثال ویډیو ایډیټینګ، ای آی لرنینګ، یوټیوب پروموشن ان ای ټی سی. که چېرته ستاسو چینل د کوکینګ ریلیټډ وي هلته باید د کوکینګ ریلیټډ خبرې ولیکل شي. که چېرته ستاسو چینل د بل کوم څه باره کې وي هغه باید ولیکل شي. که نه پوهېږئ نو لاړ شئ چیټ جی پی ټي کې ولیکئ what is the keywords for my YouTube channel. for my channel پر ځای به د چینل کټګوري وي څه ولیکئ. مثال ستاسو چینل د کوکینګ باره کې، ایجوکیشن باره کې، مثال په ډول د کامیډي یعنې ټوکې ټکالو باره کې وي، مطلب هغه انتخاب کړئ. ورپسې راځو ایډوانس سیټینګ ته. دلته که چېرته ستاسو چینل ماشومانو باره کې وي یس، او که نه وي نو انتخاب کړئ. زه نو انتخابوم، دا نور همداسې پرېږدئ. راځو فیچر الیجیبیلیټي ته، دا همداسې پرېږدئ. اپلوډ چینل باندې کلیک واخلئ. ټایټل ډسکرپشن اوس مه لیکئ ځکه چې د هر ویډیو مطابق فرق کوي. ویزیبیلیټي کې پبلیک انتخاب کړئ. ټیکس هماغه ټیکس ورکړئ کوم چې تاسو په کیورډز کې ورکړي دي. دا کیورډز او ټیکس تاسو د چینل د پرمختګ لپاره یو مهم رول لوبوي. له دې نه وروسته زه بیرته چینل ته راځم، فیچر الیجیبیلیټي ته راځم، ایډوانس سیټینګ ته راځم. وبخئ، ایډوانس سیټینګ کې زه خپله کټګوریز انتخابوم. ایجوکیشن لینګویج، ویډیو لینګویج کې زه هغه لینګویج انتخابوم کومه چې زه په خپله ویډیو کې وایم، مثال په طور پښتو لینګویج. ټایټل او ډسکرپشن په کومه ژبه باندې وي هغه هم باید انتخاب شي. مثال په ډول زه د انګلیش ژبه کې، دا نور همداسې پرېږدئ. بیا راځو چینل ته، فیچر الیجیبیلیټي ته راځو. دوم نمبر الیجیبل باندې کلیک واخلئ. راځو ویریفای فون نمبر باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو نمبر ولیکئ چې ستاسو چینل ویریفای شي، او هغه کوډ دلته ولیکئ کوم چې ستاسو نمبر ته راسي. سبمیټ باندې کلیک واخلئ. ستاسو چینل ویریفای شو. اوس بیرته راځو پاس کارنر کې 16 یا 14 چې لیکل شوي هغه باندې کلیک واخلئ. بیرته یوټیوب سټوډیو ته راځو. یوټیوب سټوډیو کې زموږ د اکاونټ ویریفای شو، سیف باندې کلیک اخلو. بیرته راځو کسټمایزیشن، دا اخیره خوانه دوم نمبر کسټمایزیشن ده. لومړی تاسو باید خپل یوټیوب چینل لپاره بینر ولګوئ. دلته باید خپل لوګو یا پروفایل چې ورته وایي هغه ولګوئ. دریم نمبر کې باید تاسو خپل چینل ته هینډل ولیکئ او ډسکرپشن ولیکئ. که چېرته نشئ لیکولی لاړ شئ چیټ جي پي ټي ته ووایئ چې رایټ ا شارټ ډسکرپشن فار مای یوټیوب چینل، او دې څخه وروسته به خپل یوټیوب چینل کټګوریز ولیکئ. لکه مثال تاسو چینل ایجوکیشن باره کې، انټرټینمنټ باره کې، کامیډیز یا کرکټ سپورټس باره کې، دې باره کې به ورته ولیکئ کټګوري. نو ډسکرپشن تاسو ته خپله چیټ جي پي ټي په سمه طریقه لیکلی شي. له دې وروسته په پبلش باندې کلیک واخلئ. نو دا و د یوټیوب پروفیشنل چینل جوړولو طریقه. که تاسو غواړئ چې د یوټیوب ریلیټډ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. Thank you for watching this video. See you next time.